بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې د بدی ځواب په نیکي سره ورکړئ. کله چې تاسو له خلکو سره ناسته او ولاړه کوئ، نو ډیری وخت داسې کیږي چې خلک له تاسو سره د خپلې خوښې سلوک کوي. په عامه توګه د هغوی رویه ستاسو له خوښي سره سمه نه وي، د هغو رویه ستاسو نه خوښیږي. لازمي نه ده چې تاسو له یو چا سره په ورین تندي مخ شئ، نو هغه دې هم له تاسو سره په همدې ترتیب روغبړ وکړي. داسې هم کیږي چې ځینې وخت خلک د بدګماني د ښکار کیدو له امله په غوسه شي او پوښتنه کوي ته ولې خاندې. دا هم لازمي نه ده چې تاسو له یو چا سره په مینه او محبت مخ شئ، له هغه سره په خندا او خوشحالي خبرې اترې وکړئ، نو هغه دې هم له تاسو سره همدغه ډول کړنه وکړي. ځکه الله رب العزت چې څه رقم د رزق ویش کړی، همدغه ډول د اخلاقو او عاداتو ویش هم کړی. په دې اړه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمای: ولا تستوي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ای پیغمبره، نیکی او بدی یو شانته نه دي. ته د بدی مخنیوی په هغې نیکي سره وکړه چې هغه ډیره ښه وي. ته به وګورې چې له تا سره چې د چا دښمني ولیدلې وه، هغه دې لکه صمیمي دوست ګرځېدلی. یعنی د هغه د بدی په وړاندې که تا د نیکي اظهار وکړه، هغه بد به ستا دوست وګرځي. ځینې خلک داسې هم شته چې نه د هغوی د بدمزاجي څه د حل لاره وي، او نه هم د هغوی د اصلاح په برخه کې کومه کړنلاره په کار راځي. داسې خلکو څخه د ځان ژغورنې یوازینۍ لاره دا ده چې یا د هغه په بدمزاجیو صبر وکړی شي، او یا هم له هغه سره وروستنۍ لیدنه وشي، یعنې هغه پرېږدي. ځینې کتابونو یو واقعه را نقل کړي چې د اشعب په نوم یو سړی له یو سوداګر سره په سفر روان شو. دې سوداګر او دې تاجر هر وخت خدمت ته ملا تړلې وه. د ځان او د اشعب هره اړتیا یې پوره کوله، لکه له سپرلیو څخه سامان کوزول، سپرلیو ته اوبه او خواړه ورکول، همدارنګه ځان ته ډوډۍ او خواړه برابرول، او داسې نور ډیر کارونه به یې پخپله کول. اشعب به په آرام سره په خپل ځای کې پروت او آرام به یې د بیرته راتګ پر مهال په یو ځای کې د تم کېدو وروسته سوداګر د غرمې ډوډۍ تیاره کړه. دا وخت هم اشعب په ډاډه زړه په خپل ځای کې په آرام سره پروت. دې تاجر او دې سوداګر ټول سامانونه راکوز کړل. اشعب ته مخاطب شو او ورته ویلې پاڅه او لرګي راټول کړه، زه غوښه پخوم. اشعب ځواب ورکړ: والله چې زه د سفر له ستړیا څخه ټوک ټوک یم، زه نشم کولی چې لرګي راټول کړم. سوداګر او تاجر مجبور شو پورته شه او لرګي هم پخپله راټول کړه. بیا یې اشعب ته وویلې چې لرګي خو ما راټول کړه، ته خو لږ اور بل کړه. اشعب ځواب ورکړ: زه چې د لوګي او د دود خواته ورشم، نو په سینه کې مې تکلیف پیدا کیږي، زه اور نشم بلولی. دا سوداګر او تاجر راپورته شه، اور یې هم پخپله بل کړ. بیا یې اشعب ته وویلې ښه نو
د غوښې په ټوټه کولو کې خو له ما سره مرسته وکړه، ته دا غوښه ونیسه، زه به یې په چاړه باندې ټوټه کړم. اشعب نو په پوښتنه کوونکي انداز سره ویل ولې؟ که زما په لاس کې چاړه لاړه شي نو زموار یې څوک دی؟ یعنې هدف یې دا و چې زه تا سره د غوښې په وړولو کې هم مرسته نشم کولی. سوداګر او تاجر دا کار یوازې وکړ، خو اشعب ته یې په نرمه ژبه بیا وینا وکړه چې پاڅه غوښه په دیګ کې واچوه او پخه یې کړه. اشعب ویلې د غوښې پخولو پر وخت بیا ځلې دیګ لیدل کیږي چې دا کار له ما څخه نه کیږي. دونه حوصله نه لرم چې ساعت په ساعت پورته شم او دیګ وګورم چې غوښه پخه ده که نه ده. سوداګر غریب دا کار هم په خپله وکړ. خواړه تیار شو. سوداګر ستړی شو او څملاست. د ستړیا په حال کې اشعب ته ویلې د الله خاطر وکړه، لږ پاڅه دسترخوان هوار که او خواړه هم په یو کاسه کې راواچو. اشعب چې د لټانو مشر و او د لټي پرې ختمه وه ویل زما وجود دروند دی، دا کار له مانه نه کیږي چې زه پورته شم خواړه په کاسه کې واچوم او دسترخوان خور کړم چې ما او تا یې وخورو، دا کار زه نشم کولی. سوداګر او تاجر بیا هم اړ شو، پاڅېده، خواړه یې په کاسو کې واچو او اشعب ته ویلې راځه ډوډۍ وخوره. اوس نو اشعب په بې شرمي سره ویلې والله چې ما ته شرم راځي، ما ستا هره خبره وغورځوله خو اوس به ستا خبره منمه. دې سره راپاڅېده او په ډوډۍ خوړلو کې شریک شو. شونې ده چې د اشعب په څیر له یو تن سره تاسو هم مخ شئ، نو مه خفه کیږئ بلکې زړه لوی کړئ او ټولو کارونو ته ملا وتړئ، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلکو سره په معاملو کې له پوهې څخه کار اخیسته. هغه د جذباتو تابع نه و، هغه به د نورو تیروتنې زغملې او له هغو سره به یې له نرمي څخه کار اخیسته. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو صحابه و کرامو سره په مجلس کې ناست. یو عربي راغی چې د دیت په اخیستلو کې د مرستې غوښتونکی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو څه مال ورکه او د خوشطبعي په انداز کې ورته ویلې موږ له تا سره ښه وکړه. عربي او صحرایي ویلې نه، تاسو له ما سره هیڅ ښه نه دي کړي. دې سره صحابه کرام رضی الله عنهم غصه شول او د اعرابي په لور ور روان شو، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بیرته راوګرځول. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ او اعرابي او صحرایي هم کور ته ووت. هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ګوره ته زموږ خواته راغلی، موږ نه دې مرسته وغوښتله، موږ درته څه ناڅه درکړل او تا چې څه ویل هغه دې وویلې. دې ویلو سره ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څو روپۍ نورې هم ورکړې او بیا یې وپوښت ما له تا سره مرسته وکړه؟ اعرابي ویلې هو، الله دې تا ته د اهل و عیال له اړخه د خیر بدله درکړي. دا چې عربي او صحرایي ډاډمن شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې خوشحاله شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته زموږ خواته راغلی، موږ نه دې مرسته وغوښتله، موږ درته څه ناڅه مال درکه، تا چې څه وویلې هغه دې وویل زما ملګري له تا نه خفه دي، ته د هغو خواته ورشه او د مننې همدغه الفاظ ووایه چې ما ته دې وویل تر څو د هغو زړونه ستا لپاره پاک شي. اعرابي او صحرایي چې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته مخاطب شو او ویلې ستاسو ملګری له موږ څخه د مرستې غوښتونکی و، موږ ورته یو څو روپۍ ورکړې، ده چې څه وویل هغه یې وویل، موږ بیا را وغوښت او نورې روپۍ مو ورکړې چې دا پرې راضي شي. دې خبرې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعرابي ته متوجه شو او وی پوښت آیا زه رښتیا وایم؟ اعرابي او صحرایي ویلې هو بلکل ته رښتیا وایي، الله رب العزت دې تا ته د اهل او عیال او د کورنۍ د وګړو له اړخه د خیر بدله درکړي. اعرابي او صحرایي چې لاړ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دې اعرابي او د دې صحرایي او زما مثال داسې دی لکه د یو کس اوښ چې په ترپکو شو او منډې کړي، خلک ورپسې شول، اوښ د خلکو په لیدو سره نور هم وځغلید. د اوښ خاوند ویلې زما او زما د اوښ له منځه لرې شئ، زه له هغه سره نرمي کوم، زه د هغه د طبعې په اړه پوه یم. هغه د اوښ خاوند لاړ، واښه او ګیا یې راوړه او اوښ یې را وغوښت. اوښ په منډو منډو راغی
ده پرې موړه کېښوده، په ډاډ سره پرې کېناست او لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اعرابي چې کومه بدکلامي وکړه که په اړه یې ما ستاسو خبره منلې وی نو هغه به اور ته تللی و. وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدی ځواب څنګه په نیکي سره ورکوي او هغه اعرابي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالوي. په یو روایت کې راځي، دا روایت حافظ ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې رانقل کړی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتحانه مکې مکرمې ته ننوت او له بیت الله څخه طواف وکړ نو فضاله بن عمیر یې خواته راغی. دا سړی له زړه څخه نه و مسلمان شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته منډې پیل کړي. په اصل کې د هغه اراده دا وه چې د موقع په لاسته ورتللو سره به نعوذ بالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووژني. هغه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته نږدې شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، هغه ته متوجه شو او ویلې آیا ته فضاله یې؟ هغه ځواب ورکه هو د الله رسوله زه فضاله یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې بیا پوښتنه وکړه ستا په زړه کې خو کومه خبره راغلې وه؟ الله دی چې رسول الله پوه کوي. فضاله ځواب ورکه هیڅ خبره نشته، ما خو د الله رب العزت ذکر کوه. محمد رسول الله مسکی شو او ویلې استغفر الله. فضاله وایي بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس زما په سینه کېښود او زما زړه ته سکون راغی. لا تر اوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نه و لرې کړی چې ما احساس وکړه چې په دنیا کې راته له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زیات ګران او عزیز بل نشته. له دې وروسته فضاله کور ته روان شو او په لاره کې ورته هغه ښځه مخې ته ورغله چې د ده ورسره دوستي وه. دې ښځې چې فضاله ولید په لیدو سره یې ورته ویلې فضاله راشه موږ سره هم په خوا کې کښېنه. فضاله یې په نس سره ځواب ورکه او دا شعر یې ویلې. هغې ویلې راځه چې خبرې وکړو. ما ویلې نه، الله رب العزت او اسلام ستا دغه خبرې نه مني. که تا د مکې د فتح په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د قبیلې ملګري لیدلی وای په کومه ورځ چې بوتان ماتېدل نو تا به احساس کړی وای چې د الله دین غالب شوی او د شرک مخ تورو تیارو رانغاړلی دی. له دې وروسته فضاله رضی الله تعالی عنه ډېر ښه مسلمان ثابت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلکو ته تیریده، هغوی سره به یې ګزاره کوله ځکه خو د خلکو زړونه لاس ته راوړي. دا چې خلک سمې لارې ته رااړوي نو په دې برخه کې به له ډېرو ستونزو او له ډېرو کړاوونو سره مخ کیږي. نو که غواړئ چې د ژوندانه په زرینو اصولو باندې پوه شئ او د خپل ژوند نه خوند واخلئ نو تاسو د بدی ځواب په نیکي سره ورکوئ. انتقام جو او بدله اخیستونکي مو اوسئ. الله به عزت درکي او هغه کسان چې تاسو سره د دښمني د غدر اراده لري الله رب العزت به هغوی مات کړي او تاسو ته به د دوستي لاس در وړاندې کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. ابو طالب چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکه کاکا و، د به د قریشو په مقابله کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دفاع کوله او د هغوی د هر راز شر څخه به محمد رسول الله ژغوره. کله چې ابو طالب وفات شو نو د قریشو د ظلمونو او ستمونو کړۍ ورځ تر بلې پراخه کیدله. دوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو باندې د مکې ځمکه تنګه کړه. قریشو هغو کارونو ته لاس واچوه چې د ابو طالب په ژوند کې مناسب نه ګڼل. همدغه ظلمونه او ستمونه ول چې له امله یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شو له مکې ووت او د طایف په لور یې مخه وکړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه و چې طایف کې به د بنو ثقیف د قبیلې ملاتړ ترلاسه کړي نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طایف ته لاړ. هلته په رسېدو سره
د بنو ثقیف د قوم 3 مخورو مشرانو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیده. هغوی کره لاړه. هغه 3 واړه ورونه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوی سره خبرې وکړې. دوی د الله عبادت ته وبلل او له دوی نه یې غوښتنه وکړه چې په همدې برخه کې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرسته وکړي، خو یوه هم اسلام قبول نه کړ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو ځواب یې په ډیرو بدو الفاظو سره ورک. یوې وویل که ته په رښتیا سره الله رب العزت د رسول په توګه رالیږلی، نو زه به د کعبې شریفې غلاف څیرې کړم او د ځان لپاره به یې جامه کړم. بل یې وویل آیا الله رب العزت ته له تا پرته بل څوک په لاس ورنغی چې د رسول په توګه یې رالیږلی وی؟ درېیمې په خبرو کې لږ فصاحت او بلاغت څخه کار واخیست او ویې ویلې که ته د الله رب العزت رسول یې لکه څنګه چې ته وایې، نو ستا شان له دې لوړ دی چې تا ته ځواب درکول شي، او که چیرې ته الله پورې دروغ تړې نو زما د خبرو کولو وړ نه. کله چې دوی داسې ناوړه او رټ ځوابونه ورکړل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دوی نه پورته شو او روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویره درلوده که چیرې د قریشو غوږ ته دا خبره ورسېده چې د بنو ثقیف مشرانو ماته څه ډول ځواب راکړی، نور به هم زړور شي. ځکه خو یې د تلو په حال کې دوی ته ویلې تاسو چې له ما سره څه وکړل هغه مو وکړل، اوس دا خبره له ځان سره د راز په توګه وساتئ، چاته یې مه وایئ. خو دوی بې رحم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وړاندیز هم رد کړ. خبره یې په ټول ښار کې ډنډوره کړه. نه یوازې دا بلکې د قوم ناپوهه او کوچنیان یې راوپارول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښکنځلې او سپکې سپورې وکړي. نه یوازې دا بلکې دوی ته امر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاڼو اولي. همداسې وشول. د قوم کوچنیان، ناپوهان او غلامان راټول شول او د 2 کتارونو په شکل کې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه راتاو شول. دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې او سپکې سپورې کولې. نه یوازې دا بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې په کاڼو هم ویشت چې پایله کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وجود په وینو کې لثبت شو. پڼې یې د وینو نه ډکې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینو په همدې لتو پتو قدمونو کې ځان له دې ځایه وویست او په لرزېدلي حالت کې د یو بوټي په سوري کې ډډه ووهله. د هغه بوټي سوري ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه ډیر خفه و، ځکه یو کس هم بلنه ونه منله، بلکې برعکس په کاڼو هم ویشت. په ارمانجنو سترګو یې د آسمان په لور وکتل او دا دعا یې وکړه: ای الله، زه خو ناتوانه یم، هیڅ وس نه لرم، خلک راته هم په سپکه ګوري. ای ارحم الراحمینه، ته د بېوسو رب یې، زما رب هم یې، چاته مې سپارې؟ پردیو ته چې سختی را سره کوي یا کوم دښمن ته چې زما واک تا په لاس کې ورکړی دی، که ته را باندې په قهر نه یې، هیڅ پروا مې نشته. ستا بښنه ډیره پراخه ده. ستا په هغه روښانه مخ چې ټولې تورې تیارې پرې روښانه کیږي او د دنیا او آخرت ورانې پرې سمیږي. ستا له قهر څخه پناه غواړم، ما له خپل غضب څخه وژغوره. تا ته مې پناه در وړې ده چې ته راضي شې. نشته ګرځېدل له ګناه څخه او نشته صبر په طاعت مګر ستا په توفیق سره. دعا ثابتوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره خفه او ناخواله و چې یو کس هم بلنه ونه منله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې حال کې ناست چې له یو خوا ورته هغه څوک یعنی جبرائیل علیه السلام راښکاره شو چې تل ورته په سختو سختو حالاتو کې د الله رب العزت لخوا د مرستندوی په شکل کې راغلی دی. هغه ورغږ که ای محمده صلی الله علیه وسلم، الله جل جلاله ستا د قوم آواز اوریدلی دی. الله تا ته د غرونو ملائکه رالیږلې ده. ته هغې ته هر حکم چې غواړې ویې کړه، هغه به ستا په وینا دغه قوم تس نس کړي. وړاندې له دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ووایي، د غرونو ملائکې ویلې ای د الله رسوله، السلام علیک، الله ستا د قوم آواز اوریدلی دی. زه د غرونو ملائکه یم،
ستا رب ستا خواته رالیږلی یم تر څو چې ته راته هر حکم وکړې او زه یې پوره کړم که ته غواړې چې دغه قوم درته د دوو غرونو په منځ کې تس نس کړي د غرونو ملایکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځواب په انتظار کې وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدل اخیستو جوش او د نفس خواهشات له پښو لاندې کړل او ویلې نه زه به د دوی انتظار وکړم الله رب العزت به د دوی په نسل کې داسې خلک پیدا کړي چې د الله عبادت به کوي او له هغه سره به هیڅوک نه شریکوي نو داسې به وایو چې زما مزاج له خپلو ورونو او د کاکا له زامنو څخه بیل دی هغوی که زما غوښې خوري نو ودې خوري خو زه به د هغوی غوښې بچ وساتم که هغوی زما د کورنۍ عظمت او نوم ماڼۍ پرې باسي ړنګوي نو ړنګې دې کړي خو زه به د هغوی د عظمت ماڼۍ رغوم هغوی که زما مرستې ته ژر رانغلل که ما خپلې مرستې ته وغواړي نو په منډو منډو به ورشم زه به په خپله سینه کې د هغو په خلاف پخواني زیانونه چې ما ته یې رسولي دي ونه ساتم ځکه پوه خلک او مشران خلک په زړونو کې کینې نه ساتي نو الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د بدۍ ځواب په نیکي سره ورکړو په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ